د افغانستان خوږژبې او تکړه سندرغاړي ښاپیرۍ نغمې له طالبانو تازه څه غوښتنه کړې ده او هغوی ته یې څه پیغام ورکړی دی؟ د میرمن نغمې د دغه غوښتنې او پیغام په ځواب کې طالبانو څه ویلي دي؟ ملګرو، که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ، او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. د افغانستان وتلې سندرغاړي میرمن نغمې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې نجونې دې ښوونځي ته پرېږدي او دوی ته ورکړل شوی خدایي حق دي ترې نه اخلي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړل شویو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه په یوه داسې سندره کې کړې ده چې له موسیقي پرته ویلي او د طالبانو د حکومت او مشرانو څخه یې غوښتلي دي چې د افغانستان د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي او دوی ته ورکړل شوی خدایي حق دې ترې نه اخیستل کیږي. ښاپیرۍ نغمه وایي چې د دغه سندرې مقصد مو دا و چې طالبانو ته زموږ پیغام ورسیږي او ژر تر ژره د افغان نجونو ښوونځي بیا پرانیزي. هغه زیاتوي چې د هیواد د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې دغه کمپاین ته دوام ورکړي. نغمه زیاتوي چې د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستایلو وړ دي، خو په میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغان ټولنه وروسته پاته کړي او شاتګ ته به یې اړ کړي. میرمن نغمې دا سندره په داسې مهال ویلې ده چې په افغانستان کې طالبانو د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي. ملګرو ملتونو، نړیوال ټولنې، بشري حقونو او په کور دننه فعالانو هم په وار له طالبانو څخه غوښتي دي چې د افغان نجونو پر مخ دې د شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیا پرانیزي. ملګرو، تاسو د میرمن نغمې د دغه سندرې او پیغام په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کومنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.